احمد مسعود اوس د امریکا او اروپا پر خاوره د برید امکان ډیر دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي له هېواده د امریکا له وتلو سره په رامنځته شوي خلا کې ترهګري په ډېرېدو ده او د دې احتمال شته چې افراطیان پر امریکا او اروپا د برید هڅه وکړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د مسعود مرکه له بریتانوي ورځپاڼې ډیډي میل سره د شنبې په ورځ خپره شوه. نوموړی په دې خبرو کې زیاته کړه اوس د امریکا او اروپا پر خاوره د برید احتمال ډیر دی. دا مهمه نه ده که نه، دا د وخت خبره ده. د هغه په وینا هماغه سخت سیالي چې د سپتمبر د 11مې پیښه کې لیدل شوې وه اوس هم د ترهګرو ډلو ترمنځ شتون لري. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک د مایوسۍ او پرېښودو احساس کوي او دا چې دوی د وحشي رژیم په وړاندې پرېښودل شوي چې په سیستماتیک ډول دوی له اساسي حقونو څخه محروموي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.